مور که دا راته ووایي چې کوم سرفرز زوی چې ستا و هغه خو دې نړۍ نه لاړو دا خو بهتره ټولو ته معلومه ده اوس ستاسې د کور حال څه دی زموږ کور داسې حال دی چې بس یو شي د رقم نه لرو چا څه مرسته څه کومک نه کړی او ناست یو الله درګاه ته نه د حکومت طرفه څه غم زموږ شوی نه د ولس د طرفه نه کور کلي نور په هر سړي غریبي وروره مریض ما پیدا شي مریض درک معنی کې خپله ناروغه شم کور هغه راته ژاړي چې کور هغه ما ناروغه شي زه ورته خفه یم زما د ماشوم درک نشته د خوراک او څښاک درک یې نشته د ډاکټر هغه نشته یو زوی مو بس د ټولې نړۍ نه زما زړه په روغ کور کله همدغسې پاتې شو ګیرکارو خپله غریبۍ خوارب سي ته په دې ځای کې کامیزه 3 کامه غونډه جوړه شوه دی لاړ سره کې مظاهره وکړه مظاهره کې بس الله پاک نامر وشو ظلم او کبر وشو شهید شو زه په دې ځای کې پاتې شوم وړو بچو سره وړو نمسو سره اول خپل بچي راته پات شو یتیمان هغې نه مې څه خوارۍ او غریبۍ راتېرې کړم چې زه بچی به بچی چې ما لاره غږ که زه د په ژوندانه ډېره خوشحاله وم زه تر رنګبدې نه وم زه تر زړبدې نه وم شکر الحمدلله مرګ د شهادت الله وله ورکړ د په خپله زندګۍ مونځ او دس نه دی قضا کړی زه په دې مې الله نه ډېره راضي یم روژۍ نه ده خوړلې ما له ارامې مردارې نه یې راوړي ښه الله مزدوري غریبي کړه ګیرکارو چې کې وته دغسې ظلم وشو کبر وشو زه اوس دا بېګا او سبا شي په موږ هر قسم تکلیف پیدا کوي زما چې ماشومان مریضان شي زما غم څوک نشته زما چې مال مریض شي زما څوک نشته زما چې په کور کې شی خلاص شي زما څوک نشته زما نه دا واړه بچیان پلار غواړي زه د کومه پیدا کړم خو باندې ګاډی ودرېږي ما ته ژاړي چې زموږ کاکا څنګه نه راځي زه ورځم هدیره کې یو ساعت ورته قبر ته ودرېږم بېرته راشم زه یې د زړه زور ورنه وغورځولم زه یې د مانځه او داسې نه وغورځولم زه ډېره ذلیله کړم زه ډېره خفه کړم زه دا 5 وخته مونځ اودس کړم زه یم چې یا الله زموږ غوښته ته وکړې یا الله دا شپږ اویا شهیدانو غوښته ته وکړې ته پوښتنه وکړې یا الله چې په دې کې څوک خبرې چا دا ظلم کړی چا دا کبر کړی یا الله حق وکړې یا الله د مړو د ژوندو غوښته ته وکړې یا الله د دغه زخمیانو د دغه شهیدانو د دغه ډېرو بورو میندو د ډېرو تورسرو چې پاتې شوي د ډېرو وړو یتیمان چې دو خوارو زار کوي یا الله ته دې غوښته ته وکړې چې تا ته به معلوم وي زما څه وسې نه کږي زما ګوره داسې زوی چې دنیا په مخ زه د نه یم خفه کړې د خپل ژوندانه غریبۍ سره راتېرې ما کړې پلار یې مړ شو هغه نه پاتې شو زما اوس دلته خپل خور له لور ورکړې د هغه کونډه پاتې شوه زما د 4 لورانې واده دي هغې پوښتنې څوک نشته د هغې تګ راتګ څوک نشته زه اریانه یم زه د دو غم نشم برداشت کولی ما ته واړه د 6 کالو ماشوم ما ته په 14 کسه کورمه کې پاتې شو زما دکان راوړه څوک نشته هر سړي غریبي ده دو مانه دنیا ماشونه خوراکونه څښاکونه غواړي زه د کوم ځای نه راوړم زه زنانه یم زه په تېر عمر چا خبره سپین ږیري ورته وویه زه د دې زوی زړه زوره نه وغورځولم زه یم چې یا الله تا پوښتنه وکړي یا الله ته دغه ظلم پوښتنه وکړي مورې که دا راته ووایې اوس کله چې انسان ځان له شي خامخا یو څه ارمان ورسره یي د خپل بچو دپاره د خپلو تا ته چې اوس دغه کوم 11 تنه ماشومان پاتې دي ته د دوی په هکله چې کله ځان لشي څه سوچ تا ته پورته کېږي چې دوی د ما څه کړي وای څه شوي وای د دوی سره داسې یم چې بس دو خوشحاله وای د دو غم څوک وای دو په نصیب کې خیر سره چې الله پاک داسې غټ کا نیک عمله صالحه دینداره چې خپل سبقونه منځونه زده کا خیر پس روزي یو داسې انسانان تر وځي هم د زنانه نه هم د نارینهو نه چې زما تر زړه دعا ورته وکړي زه د خپل زوی په عمر باندې ډېره شکرداره یم چې هغې نه اصلا بر الله پاک نه زه دو غواړم چې دو راغټ کا او دا مورې په مدرسه یا په مکتب یو شی سبق درومي دو ګوره ما ته نه ما ته پلار ما نه غواړي دو ما ته داسې خبره نه کړو ښه زه دو په مخکې نه ژاړم زه سبې راوتنه زه به دې دیره کې ما وژړله ما ته هر څه پاتې شو زه د دې غم د خوړو نه یم زه د دې پورته کېدو نه یم ما له هېڅ درک د دې خبرو نور نه راځي نو مورې بعضې کارونه داسې دي چې په هغې کې د انسان وس نه رسي فرید الله جان چې د دې نړۍ نه سترګې پټې کړې دا د الله رضا وه د الله حکم و په دې به ډېر ډېر شکر وباسو او نور قدرمندو لیدونکو
تاسې د مور خبرې واورېدې او د دې فامیل تاسې په خپله ولیده. هیله کوو او که چېرته تاسې غواړئ چې زموږ په شتمنیو کې هغه مال دولت چې الله را کړی په هغې کې موږ د دغسې یتیمانانو موږ د دغسې بېوسه خلکو سره مرسته وکړو، نو قدرمنو لیدونکو کومه شمېره چې تاسو ته په سکرین ښکاري په دې شمېره باندې هم اړیکې نیولی شئ او ستاسې هغه مرستې به نیغ په نیغه دغسې یتیمانانو او دغسې ماشومانو ته ورسیږي. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والليل.